رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي ما قرئت هذه الآية في دار الا هجرتها الشياطين. په کم کور کې چې په کم سرای کې چې په کم ځای کې چې دغه آیت الکرسی وویل شوله، دا آیت الکرسی کې دومره طاقت دی شیطانان پسې واخلي، د خونې څخه ووځي، د چاردیوالي څخه ووځي، د محل څخه ووځي، هر ځای چې دی ویل بس دغه منطقې څخه وځي. څونه ورځې؟ 30 یوما، دېرش ورځې شیطانان پسې اخلي. چیرې چې ځوانه تا آیت الکرسی وویله سمه یې زده که، دا یو آیات دی الله په لحاظ سمه یې زده که، ورته کښېنه، ترجمه یې زده که، په یاد یې زده که. چیرې چې آیت الکرسی وویل په سفر کې په کور کې دننه او د باندې شیطان هغه علاقه پرېږدي، شیطانان یې پرېږدي. او رسول صلی الله علیه وسلم وروسته وفرمیل ولا یدخلها، په کم کور په کم ځای کې چې په کم دکان په کم شرکت چیرې چې آیت الکرسی وویل شوله ولا یدخلها ساحر، هغه ځای ته ساحر جادوګر نسي ننوتلی، ولا ساحرة نه جادوګره ښځه ننوتلی سي. تر کومه وخته؟ 40 لیلة، 40 شپې.